ګرانو کتونکو، د بني اسرائیل دوه وروڼه وو چې په هغه کې یو مسلمان او دا بل کافر و. دوی دواړو د دریا ښکاریان وو، یعنی کې په دریا کې به مایان نیول. دا کافر چې د بت سجده به کوله، د چې به کم وخت خپل جال تسکی په دریا کې، د ده په جال کې به ډیر مایان جمع سو چې د دپاره د جال د راکشېدو کې به مسله پیښه سوه. جبکې دا بلې خواته دا مسلمان رور به کم وخت خپل جال تسکی، د ده په جال کې به صرف ور صرف یو مایه رالی. ده به پر دا یوه مایه باندې د الله پاک شکر ادا کوي او کور خواته به رالی. یو ورځ اتفاقاً د مسلمان رور ښځه په کور کې د کمرې پر سر وخته او څنګ ته د خپل لیوره ښځې ته وکتل چې د هغې ډېرې سونې په غاړه وې او ښه جامې یې اغوستې وې. نو په ذهن کې یې وسوسه ور ولوېده او د ځان سره دا وویلې چې کاش زه هم دا رقم وای. نو دا بلې ښځې ورته وویلې چې ته داسې وکړه، د خپل سړی پر دا راضي که چې دی هم زموږ د بت عبادت شروع کړي، نو ته به هم زموږ رقم مالداره سې. دا خبرې چې د مسلمان ښځې واورېدې، دا ډېره پریشانه سوه او غمزده سوه. لږ ټیم بعد د مسلمان ورور کور ته رالی. خپله ښځه چې غمزده ولیدله، نو د دې څه پوښتنه وکړه چې پر چش باندې غمزده یې، څه خبره ده؟ دا ښځې ورته وویلې چې زه د نور یوه خبره نه منم، یا خو به ماته طلاق راکوې یا به د هغه بت عبادت شروع کوې چې ستا ورور یې کوي. زه نور په دا غربت او په دا مسکینۍ کې ټایم نسم تېروی. دا سړي ورته وویله چې د خدایه وبېرېږه، ایمان ډېر غټ لوی دولت دی، داسې خبرې مه کوه. خو دا ښځې بیا هم ضد ورته وکړي چې زه دې ستا هېڅ خبره نه منم، ما ته هم ښه خوند راکوي چې زه د نورو ښځو رقم ښه جامې او ښه سونې واغوندم. دا سړي چې د ښځې خبرې واورېدې، نو ذهن ته خبره راغله چې ښځه مې پر ضد باندې ولاړه ده، زما یوه خبره نه مني. نو بیا دا ورته وویلې چې ته غم مه کوه، زه سبا ځم د کارګران سره محنت مزدوري به وکم، تا ته به د ورځې 2 درهمه خامخا در کوم، په هغه باندې چې ته ځان دپاره هر شی اخلې وایخله او ستا حالت به بدل سي. ښځې چې دا خبرې واورېدې، لږ تسلي یې وسوله. سهار سلو د سړی د کار دپاره بازار ته رالی. د بازار په یوه ګلۍ وځي، په بل ننوځي، خو ده ته هېڅ کار هم نه میلاویږي. اخر دی ډېر ستړی سو، د دریاو خواته رالی، د الله پاک عبادت یې شروع کوي. په دا عبادت کې دی داسې مشغوله سو چې ماښام سو. ماښام چې کور ته رالی، ښځې پوښتنه جن وکړه چې سړی چیرې تللی وې، ډېر ناوخته نه رالی؟ د سړي ورته وویلې چې ما د باچا سلامت سره کار پیدا کړي، د باچا په خدمت کې لګیا وم، او باچا دا راته وویلې چې 10 شپې چې ته زما سره تېرې کې، زه به بیا تا ته تنخوا در کوم. د ده ښځه ډېره په تجسس کې سوه او بیا ورته وویلې چې د باچا به تا ته څنګه تنخوا درکړي، چش به درکړي. نو دا سړي ورته وویلې چې هغه ډېر غټ باچا دی، د هغه په خزانو کې د هېڅ شي کمي نسته، او هغه به ما ته هر هغه څه راکوي چې زه ورته وایم. ښځې چې دا خبرې واورېدې، نو دا ډېره خوشحاله سوه. په دا کې 29 ورځې تېرې سوې. نو دا ښځې بیا یو ورځ خپل سړي ته دا وویل که سبا تا ماله درهم نه راوړو، نو بیا ما ته طلاق راکه. دا خبرې چې سړي واورېدې، دی بیا پریشانه سو او بازار خواته ولاړی. په بازار کې یو دکاندار یهودي ویل دی او هغه ته خواست وکړي چې ته به ما ته کار نه کړه. دا یهودي ورته وویلې چې زه تا ته کار در کوم، خو ستا د کانې پینې بندوبست نسم کوی. ده ورته وویل ټیک دی. نو د 13مه ورځ ده د یهودي سره تېره که. دلته د ده کور ته یو سړی رالی او د ده دروازه یې راوټکوله. د ده ښځه وراووته، د سړي یو غوټه وراوکشه او یو کم 10 اشرفیانې د ښځې ته ورکړلې چې ستا میړه 29 شپې د باچا په خدمت کې لګیا و، دا 29 اشرفیانې چې دي د ده انعام دی. که دی چیرې 13مه ورځ هم راغلی وای، ده ته به پوره 10 اشرفیانې او نور هم اجرت میلاو سوی وای. خو ده د بادشاه کار پرېږداوی، د یهودي کار یې شروع کړي. لہذا دا 29 اشرفیانې چې د 29 ورځې د بادشاه په خدمت کې تېرې کړې وې، دا د ده اجرت دی.
دا ښځې د اشرفیانې راواخیستې او خپل کور ته یې ویوړې. په دې کې یوه اشرفي د تیلۍ سره راوکشه او بازار خوا ته ولاړه. سونار ته یې ورښکاره کړه. سونار د یوې اشرفي په مقابله کې دا ښځې ته 1000 درهمه ورکړو چې دا د یوې اشرفي قیمت ولو. ماښام چې دا سړی کور ته رالی نو د ده ښځې بیا ورته وویلې چې نن تا د چا سره کار وکړي. دا سړی ورته وویلې چې زه نن د یهودي سره په کار باندې تللی وم، ما د یهودي سره کار وکړي. نو دا ښځې ورته وویلې چې تا د باچا کار ولې پرېږداوی، او بیا یې د اشرفیانې ورښکاره کړلې چې دا اشرفیانې باچا سلامت تا ستا دپاره راستولې وې او تا ولې د باچا کار پرېږداوی. دا خبره چې دا سړی واورېده دی په ژړا سو او په ژړا ژړا کې بېهوشه سو او بیا یې وویلې چې افسوس ما د باچا د خدمت حق ادا نه کوي او زه د یهودي خواته ولاړمه چې هغه د مځکې او د اسمان مالک و، لیکن ما د هغه د عبادت حق ادا نه کوي. د دې بعده دا سړي دا ښځه ایله کړله او د غرو خواته ولاړی چې هلته صرف ور صرف د الله پاک عبادت کاوی او په دغه غرو کې یو ورځ دی بیا مړ سلو. نو ګرانو کتونکو، د الله پاک په خزانو کې هیڅ کمی نسته. الله پاک د خپل عبادت کوونکو خلکو ته دغه صله ضرور ورکوي.